اسمان په خوب کې لیدل. حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمایي که یو څوک په خوب کې ځان په اسمان کې وویني نو تعبیر یې دا دی چې سفر به کوي او په هغه سفر کې به د دنیا عزت پیدا کوي. حضرت ابراهیم کرمانی رحمه الله فرمایي که څوک وویني چې د اسمان څخه ماران لړمان یا ډبرې رااوري نو تعبیر یې دا دی چې په هغه وطن کې به د الهي عذاب راځي. حضرت جعفر صادق رحمه الله فرمایي که څوک په خوب کې شین اسمان وویني نو په هغه ملک به نیکي او ښهوالی راځي، او که په خوب کې سپین اسمان وویني نو هلته به تکلیفونه او ناروغۍ راځي، او که وویني چې د اسمان څخه غنم یا اوربوشي رااوري نو تعبیر یې دا دی چې په هغه هیواد کې به قسم قسم نعمتونه پراخي او امن راځي.